درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې جوړ به وئ. کله چې د ارواپوهنې لوی عالم زیګموند فروید د شعور او لاشعور مسله مطرح کړه، له دې وروسته یو بل عالم چې کارل ګوستاو یونګ نومېده د فروید سره په ځینو مسایلو کې اختلاف هم و، خو په ځینو مسایلو کې ورسره همغږی و. د په شعور او لاشعور باندې نور هم کار وکړ چې وروسته یې د جمعي شعور په نامه باندې یو بل څه کشف کړل. جمعي شعور د یونګ په خبره هغه شعور دی چې د ټولو انسانانو ترمنځ مشترک دی، یعنی انسان د فردي شعور ترڅنګ یو بل شعور هم لري چې هغه ته جمعي شعور ویل کیږي. دغه شعور د انسانانو له اجدادو، نیکونو او شاید له هغې نه هم ورې خواته نسلونو څخه اوسنیو نسلونو تک په جنیتیکي ډول راپاتې شوی وي چې اوسه پورې د انسانانو په ذهنونو کې موجودیت لري. په د یونګ په خبره په جمعي لاشعور کې هغه پیښې، هغه ناخوالې، هغه حوادث چې پخوانیو نسلونو تجربه کړي دي اوسنیو انسانانو ته هم په جنیتیکي ډول را رسېدلي دي او اوس هم انسانان تهدیدوي. یعنی په جمعي لاشعور کې لکه څنګه چې پخوانیو خلکو کومې صدمې او پیښې لیدلې دي، همدا ډول اوس هم انسانان د هغو پیښو نه چې د دوی نیکونو لیدلې دي اوس هم اغېزمن کیږي او د دوی په لاشعور کې اوس هم موجود دي. یونګ وایي چې د انسانانو بغیر په حیواناتو کې هم د جمعي لاشعور نښې او نښانې شته او هغه خوښ ناخوښ حالتونه چې حیواناتو تجربه کړي دي په پخوانیو وختونو کې هغه د دوی په لاشعور کې تر اوسه پورې انتقال شوي دي او اوس هم حیوانات تهدیدوي. په جمعي لاشعور کې نه یوازې دا چې انسانان له حوادثو او پیښو څخه ویریږي او خو داسې حالاتونه هم موجود دي چې د یو قوم زړورتیا، کسب کمال، پوهې، هنر او یو شمېر نورو کړنو اثرات هم له تیرو نسلونو څخه اوسنیو نسلونو ته راپاتې دي او د دوی په لاشعور کې اوس هم شته. په نړۍ کې په انسانانو کې ډېرې داسې نښې نښانې شته چې خپلو نیکونو ته یې ریښې رسیږي. په ځانګړې توګه په شعر، ادب، په هنر او نوره برخه کې شاعران داسې مطالبو او موضوعاتو ته اشاره کوي چې د دوی پخوانیو نسلونو هغه کړنې ترسره کړي دي او هغوی تجربه کړي دي. د یونګ په خبره کله چې انسان له کوم لرغوني ځای څخه، له کومې مقبرې څخه او نورو سیمو څخه لیدنې کوي، نو د دې لیدنې په وخت کې د انسان ذهن ته داسې یو معلومات راځي لکه د دې ځایونو په اړه پخوا چا ورسره خبرې کړي دي او په اړه یې معلومات ورسره شریک کړي دي. د یونګ په خبره دغسې یو حالت چې ګواکې د دې ځای په اړه یو څوک معلومات ورکوي او دا همغه د نیکونو د لاشعور څخه را لیږدول شوي معلومات دي چې اوسنیو نسلونو ته را رسېدلي دي. د جمعي لاشعور په اړه دومره زیات کار او څېړنې نه دي شوي، خو کومه څېړنې چې په نړۍ کې شوي دي هغه ډېرې جالبې او د پام وړ دي. هم د حیواناتو په برخه کې شوي دي او هم د انسانانو په برخه کې شوي دي. لومړی راځو د حیواناتو د لاشعور په اړه. تاسو ته به معلومه وي چې حیوانات له اور سره حساسیت لري، له رڼا سره حساسیت لري، یعنی له اور څخه ډاریږي. کله چې د شپې له لوري کوم حیوان اور ګوري نو ټوپ اچوي او حالت یې هم بدلیږي. په دې اړه داسې ویل کیږي چې په یو وخت کې په نړۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدلی و. دغه اور په کلونه بلکې په زرګونه کلونه په نړۍ کې بل و او حیوانات ډېر له کړاو سره مخامخ کړي وو. نو همدا لامل دی چې هغه اور چې انسانان حیوانات ورڅخه متاثر سوي وو، دوی ورڅخه ډار سوي وو، د انسانانو په لاشعور کې تر اوسه پورې پروت دی او حیوانات له اور څخه ډاریږي. بل مثال د انسانانو د لاشعور په اړه دی. تاسو به لیدلی وي یا خپله تجربه کړي وي چې ځینې کسان له مارانو څخه زیات ډاریږي. حال دا چې له مارانو څخه نور هم خطرناک حیوانات شته چې باید انسان ترې وډار شي، خو له مارانو څخه د انسانانو ویره ولې ده؟ په دې اړه بیا داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې په نړۍ کې ماران زیات وو او انسانان یې زیات ګواښل. یعنی ماران په نړۍ کې داسې یوه لویه مسله وه، یوه نړیواله مسله وه، لکه په اوس وختو کې چې یو کرونا نړیواله مسله وه. نو هر چېرته به مارانو یا خلک وژلي وو یا به یې ژوبل کړي وو. نو
دغه د مارانو څخه د انسانانو ډار د انسانانو په لاشعور کې تر اوسه پورې ناست دی، چې د اوس انسانانو په لاشعور کې له پخوانیو انسانانو څخه رالېږدول سوی ده او اوس هم انسانان له مارانو څخه ډارېږي. ځینې خلک داسې هم شته چې په خوبونو کې ماران ګوري یا په خوبونو کې له مارانو څخه ډارېږي، نو دا هم د دې ښکارندویي کوي چې د انسان په لاشعور کې د مارانو څخه ویره موجوده ده او په خوب کې هم دوی ته ماران راځي چې دا د دوی په لاشعور کې ناست ده. څو کاله وړاندې یو اسرائیلي لیکوال بروچ ګوګان یوه لیکنه خپره کړه چې هغه لیکنه د اسرائیلو او د پښتنو د ورورولۍ د ثابتېدو په اړه وه. په دې لیکنه کې راغلي وو چې بني اسرائیل په منځني ختیځ کې ځانونه یوازې احساسوي او داسې فکر کوي چې یو څوک ترې ورک دي چې هغه پښتانه ورونه دي. په دې لیکنه کې همدا شی راغلی دی. دغه لیکوال ویلي و چې کوم قومونه چې اوس مهال په پښتنو کې شتون لري، په بني اسرائیلو کې په همدې نومونو ځینې قومونه شته چې ځینې په لنډ ډول ذکر کړي هم وو. د مثال په ډول روبیني، ګاړي، اشوري، اپریدي، شینواري او یوسفزي چې دا په پښتنو کې دغه قومونه شته، خو په یهودیانو کې هم په همدې نومونو سره په لږ توپیر ځینې نومونه شته لکه روین، ګاړ، اشر، اپریم، شیمن او یوسف، چې دا د دې ښکارندویي کوي چې دغه دواړه قومونه په پښتنو کې هم شته او په بني اسرائیلو کې هم شته. اوس که چیرې په دغه مسله کې جمعي لاشعور ته ځیر شو، نو ډیر د دې امکان شته چې د پښتنو او اسرائیلو وروري ثابته کړي. یعنی اوس هم یهودیان فکر کوي او دا احساسوي چې یو څوک ترې ورک دي. نو همدا جمعي لاشعور دی چې په پخوا وختونو کې د دوو ورونو د جلاوالي درد د دوی په لاشعور کې تر اوسه پورې ناست دی او اوس هم د ورونو د بیلتون حس کوي. یونګ وایي چې یو شمېر کسان د فوبیا ویرې لري، هغه ویرې چې انسانان یې له یو حیوان، له یو ځای، له یو وخت، یو مکان، یوې څېرې یا نور څه له امله لري، چې دغه ویرې هم شاید د دوی د پخوانیو نیکونو د هغو ډار له امله وي چې د دوی په لاشعور کې ناسته او دوی ترخې تجربې لیدلې دي. که څه هم د فوبیا او ویره په اوسنیو انسانانو کې د یو خوښ ناخوښ حالت د ډار له امله پیدا کیږي، خو داسې هم کیدای شي چې دغه ویره سربیره پر دې چې د ده په ژوند کې د کوم ډار له امله نه وي رامنځته شوې، بلکې د انسانانو د نیکونو د هغه وخت د ډارول شویو حالتونو له امله همدوی ته را انتقال شوي وي. که په ټوله کې ووایي چې که چیرې په جمعي لاشعور کې کار وشي او په ځانګړې توګه د اوسنیو نسلونو د ځانګړو ذهني معلوماتو په اړه څېړنې وشي، نو په دې برخه کې به د پخوانیو او اوسنیو نسلونو ترمنځ ډیر مشترکات پیدا شي، ډیر مشترک ټکي به پیدا شي او هغه څېړنې چې د یو انسان د یو کم د هویت په اړه دي تر اوسه لا حاله پاتې دي، هغوی ته به هم ځواب وویل شي. نو دا د جمعي شعور په اړه لنډ معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل، په دې هیله چې تاسو خوښ شوي وي. درنو اورېدونکو، د همدې ویډیو ترڅنګ زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ځکه چې په پښتو ژبه کې د ارواپوهنې او نورو معلوماتو په اړه ډیر معلومات نشته، نو موږ به په راتلونکي کې هم همدغه ډول نور معلومات هم تاسو ته خپاره کړو، په دې هیله چې معلومات مو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. ډیره زیاته مننه.